د فلم هلک ټول غونډاګان له مرۍ نیولي دي. د هر فلم په پیل کې د فلم غونډاګان ویلن بدمعاش خپلې عیاشۍ مستۍ او سرزورۍ ترسره کوي. هغه له خلکو سره ظلمونه او زیاتې کوي او هر څه چې زړه غواړي هماغه ترسره کوي. خو وروسته بیا د فلم هلک یا بچی فلم کې راځي او په وروستیو کې هماغه بریالی کیږي. په افغانستان کې له ولسي جرګې هم یو شمېر وکیلانو هماغه څه جوړ کړل. دغه ځای ته له رسېدو وروسته یې په هېڅ ناروا کولو دریغ ونه کړ او هر څومره وس چې ورسېدو هغه یې وکړل. خو آخر هم د فلم یو هلک صحنې ته راغی چې دغه غونډاګان یې په دې مجبوره کړه چې د شپې په 12 بجو اضطراري ناسته وکړي او د هغه د غم کولو لپاره څه چاره وکړي لکه څنګه چې په فلمونو کې کیږي. جنرال خوشحال سادات هم لکه د باجیر او سنگم صحنې ته راغی. د هغه ټولو خلکو پر ضد یې سخت ګامونه پورته کړل چې غوښتل یې قانون تر پښو لاندې کړي او هره ناروا یې ترسره کړي. خو هغه ورته مخې ته ودرېدو او ویل چې نور به داسې نه کیږي. له کله راهیسې چې جنرال خوشحال سادات صحنې ته راغلی یوه ډله خلک دا هڅه کوي چې له کومې لارې هغه لرې کړي. همدا و چې د هغه پر ضد ډېر مخکې پلانونه جوړیږي تر څو له صحنې لرې شي. خو دوی بیا هم ناکامیږي ځکه چې د فلم هلک سره ولس ولاړ دی او هغه د حق لارې لپاره جنګیږي، د قانون لپاره جنګیږي او دا حتمي ده چې د فلم هلک به بریالی وي او هغه غونډاګان به تور مخونه ناکامیږي. دې وطن ته همداسې د فلم څو هلکان پکار دي چې هغوی په رښتینې معنا د غونډاګانو مخه ونیسي او قانون ته هر څه لوړ کړي. هغه ټول خلک له ګریوانه راونیسي چې ځان له قانون پورته ګڼي او هر څه چې یې زړه غواړي هماغه ترسره کوي. د کورنۍ چارو وزارت له امنیتي معین خوشحال سادات څخه مو دا هیله ده چې نه یوازې د دغه غونډاګانو پر وړاندې لکه غر ودرېږي بلکې کابل څخه د غلو مرکز هم جوړ شوی دی چې په هره کوڅه په هر سړک او په هر ځای کې غله ګرځي او له خلکو په رڼا ورځ شکونې کوي. دا غله دي هم ټول راونیسي او خادیان دي ترې وژغوري. ولس ستا تر څنګ ولاړ د خلکو او هېواد لپاره ستا هره کړنه ستایي. تا لکه د اتلانو په خپل زړه کې ساتي. همداسې خپل کار او خدمت ته دوام ورکړه او ولس له دغو ټولو شریرو خلکو وساته. ولس به دې په سر وګرځوي لکه اوس چې ستا لپاره د ولسي جرګې د وکیلانو پر ضد ولاړ دي او ستا ملاتړ کوي.